السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ د سلورو د نیو اپډیټسو په باره کې معلومات درکمه چې دغه سلور نیو اپډیټس اوس تازه واتس اپ اناونس کړي دي چې دوه اپډیټس به په دغه میاشت کې په واتس اپ کې راسي او دوه اپډیټس به په روانه میاشت کې په واتس اپ کې راسي. نو دغه سلور کوم اپډیټس دي تاسو په واتس اپ کې کومې فائدې ځینې اخیستلی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقو څخه فایده واخلي. او هو دوستانو که چیرې تاسو له ما څخه کومې پوښتنې لرئ نو تاسو له ما څخه په کومنټ کې کولی شئ. تاسو په کومنټ کې هیش آسک رحیم ولیکئ او خپل پوښتنه وکړئ. را روانه ویډیو چې د هغه د سوالو د جوابو ده تاسو له ما چې کومې په کومنټ کې کومې پوښتنې کړې وي کوم کومنټونه مې کړي وي انشاءالله په را روانه ویډیو کې به زه تاسو ته د هغه ټولو پوښتنو جواب په ویډیو کې درکمه. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه خبر سي او له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو راځو دوستانو اول اپډیټس ته. اول اپډیټس درښیم دوستانو په واتس اپ کې به د ویو ونس آپشن هر یو ته معلوم وي. کله چې به تاسو یو چاته د ویو ونس په ذریعه سره یو تصویر ورولېږئ یا به یو فایل ورولېږئ نو هغه فایل هغه تصویر به هغه کس یو وارې کتی سوی بیا به نه سوی کتلی یعنی هغه میسج د یو وارې لیدو لپاره و. نو دوستانو له هغه میسج سره به خلکو څه طریقه کوله کله چې به هغه میسج خلاص کړئ نو هغه میسج بیا هلته راواړوئ له هغه څه به یې سکرین شاټ واخیستی. نو دوستانو په واتس اپ کې اوس دغه نوی اپډیټ سره روان ده چې له دې بعده له ویو ونس میسج څخه به هېڅوک هم سکرین شاټ نسي اخیستلی. د سکرین شاټ آپشن یې کې بلاک کړئ. نو اوس راځو دوستانو دویم اپډیټس ته. دویم اپډیټس درښیم. دویم اپډیټس د لیو ګروپ سایلنټلی په نامه باندې ده. یعنې دوستانو مختص به کله هم تاسو په واتس اپ کې یو ګروپ پرېښوئ نو په هغه ګروپ کښې به څونه کسانو هغه ټولو کسانو ته به ورمعلومېدی ستا د واتس اپ دغه ګروپ پرېښوئ. نو له دې بعده چې تاسو په واتس اپ کې هر ګروپ پرېږدئ نو هېڅ چاته به هم نه ورمعلومېږي ستاسو په واتس اپ کې دغه ګروپ پرېښوئ. صرف او صرف اډمین ته به ورمعلومېږي یعنې په هغه ګروپ کې هر څوک اډمین مې خالي هغه ته به ورمعلومېږي چې دغه کس ګروپ پرېښوئ نورو هېڅ چاته به هم نه ورمعلومېږي ستاسو د واتس اپ ګروپ پرېښوئ. نو اوس راځو دوستانو دریم اپډیټس ته. دریم اپډیټس درښیم. دریم اپډیټس دا د دوستانو کله چې به تاسو په واتس اپ کې یو چاته یو میسج ورولېږئ یا به یو تصویر ورولېږئ یا به ویډیو ورولېږله نو کله چې به ستاسې هغه میسج نه و خوښ نو هغه میسج به تاسو بیا ډیلیټ فار ایوری ون کوئ. نو هغه میسج به له دوی څخه هم ډیلیټ سو او له تا څخه به هم ډیلیټ سو. نو د هغه ډیلیټ میسج لیمټ څه و هغه 1 غنټه 8 منټ او 14 سکنډه و. یعنې له تاسو سره د 1 غنټې 8 منټ او 14 سکنډو پورې ټیم اوس هغه میسج تاسو ډیلیټ فار ایوری ون کوئ. نو کله چې به هغه میسج د هغه میسج دغونه ټیم پرسو نو هغه میسج بیا تاسو ډیلیټ فار ایوری ون نه سوی کولی. نو اوس دوستانو د واتس اپ په دغه نوي اپډیټس کې د ډیلیټ میسج لیمټ څه د هغه ورزیات کړئ. اوس له تاسو سره د 2 ورځو او 12 غنټو پورې ټیم ستاسې هغه میسج تاسې ډیلیټ کړئ. یعنې کله ستاسې یو چاته میسج ورولېږئ نو که چیرې ستاسې هغه میسج نه و خوښ نو هغه میسج مثال تاسې 2 ورځې او 12 غنټو کې هغه میسج بیرته تاسو ډیلیټ فار ایوری ون کولی سي. یعنې په دغه نوي اپډیټ کې دوستانو د ډیلیټ میسج لیمټ څه ده هغه ورزیات کړئ. نو اوس راځو دوستانو د واتس اپ څلورم اپډیټس ته. د واتس اپ څلورم اپډیټس درښیم. د واتس اپ څلورم اپډیټس د آنلاین پریزنس په نامه باندې ده. یا دوستانو کله چې به مخته تاسو په واتس اپ کې آنلاین واست نو هر چاته به ورمعلومېدی چې تاسو په واتس اپ کې اوس آنلاین یاست. نو دوستانو په واتس اپ کې اوس نوی اپشن را روان ده ستاسې خپل آنلاین اپشن چې د هغه له خپلو ملګرو پټولی سئ. یعنې هر چاته ستاسې خپل آنلاین اپشن ورښکاروئ هغو کسانو ته ورښکارولی سئ او له هر چا سم یې آنلاین اپشن پټوئ له هغو چې تاسو پټولی سئ. بس کله هم تاسو واتس اپ خلاص کړئ په واتس اپ کې آنلاین یاست واتس اپ استعمالوئ نو کوم کسان ستاسو ورښولي دي خالي به هغو ته ورمعلومېږي ستاسو آنلاین یاست او نورو کسانو ته به بیا آنلاین اپشن نه ورمعلومېږي. نو دا دوستانو موږ سره د واتس اپ 4 نوي اپډیټس. خدای دې وکړي چې تاسو له دغه ویډیو څخه خوند اخیستی وي او دغه ویډیو مې خوښه سوې وي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي او له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.